کشرو پټولو بګرانو څه به درته وي ولا چې بس ډېر مینه مو بس ډېر یادونه یې راسره دي چې کله ویده شم نو سرجي زه په یو سترګه ویده یم چې مور به راځي او ور به وهي بیا به بیمار یو او به هسپتال ته به وځم دغسې یینې به یې وګرځولې چې داسې لکه غوی دي چې حلال کړی دی هغې کې به زه ناسته وم نو څه به مې کړی بسم الله الرحمن الرحیم وختار تیر شو خو په لارو کوڅو کې اوس هم د غوښو څه بیونه شته یارانو دوستانو اوس هم لکه طارق صاحب د اختر جامې چولي دي په دې کور کې اختر څوک څه کوي صاحبه چې ځوان زلمي بچي لکه د غر غوندې کې او ترنزوراني دلته اختر څه کوي صاحبه اختر د خوشحالۍ نوم دی ته چې هسې هم خوشحاله شي بس اختر دی صاحبه دا درونه دي ته د لیور مسله ځیګر یو ورور یو کال مخکې په حق ورسېده خو دا دوه خو په دغه رنځ کې لا مبتلا دي او دوی موږ له اواز راکړو موږ د الله د رضا دپاره د دې د غږ پورته کوو په دې هیله چې مور ته دا دوه وپایي صاحبه مور څه کوي مور سره هیڅ نه سوای د خپلو بچو د خوشحالونه او چې کله بچی خفی نو بیا په مور اخترني قیامت دی دا راته ووایه چې کوم په حق ورسې ستا نه کشر و هغه زمانه کشر هغه ته هم دغه مسله وه هغه له هم دا مسله نو څونه و کړې د هغه یاره تقریبا 12 کاله هغه مو کړی د هغه د علاج څه بندوبست نه کېده نو علاج به هم د هغې څه کړی علاج ډېر ګران دی به شفاس هم نه و بس هم دا ایمرجنسي ټکټ و علاج به هم وکړه کمپلیس وکړه مات ګوډ علاج او مات ګوډ علاج و بس هغه بس همدستي علاج و بس هغه به مالته وکړو ټیک ستا نه کشرو پټولو بګرانو څه به درته وي ولا چې بس ډېر مینه مو بس ډېر یادونه یې راسره دي نشم ځان ته ویلی څه هغه هم وبیله تاسو هم خدای دې نه کړي په دغه لار روانې بیماریان استئ بس موږ هم هغه شانتي بیماران یو چې جګرې بیماران یو بس الله تعالی یې رحم وکړي راباندې اوس تاسو هم علاج دغه شان مات ګوډ دی زمونږ هم علاج هم داسې مات ګوډ کېږي او دا اختر نه مخکې بس یاره یو شل ځل به هسپتال له تلي وو راغلي وو تلي وو راغلي وو تلي وو راغلي وو ستاسو د علاج اخري حل څه دی نو بس موږ له ډاکټران وایي چې دا به ټرانسپلنټ کولو مطلب بدله ووایه درته او چې بدل شي هغه پیسې هم ذهن کې هم نه راځي نو چې ریشار دی پرون هم دې دا پوس وکړو او 1 کروڑ روپیه خرچه نو 1 کروڑ روپیه چېرته دي ستا خو د کور هم نه کرې او دا یو سړی به څونه ګټه وړي دا یو کس دا هر څه خو به ستا په سر دي صاحب ستا خو قصه ډېره ګرانې یاره سر چې ډېر فایټنګ ورسره وکړو ځکه چې زه یو کس یم او دا 3 بیماران دي او ډېر زیات کوشش مې وکړو د یو چا نه بل چا نه خو چې چاله مرضي نو سرجي 1 کروڑ روپۍ نشي کولی یو باندې 1 کروڑ په یو کس باندې 1 کروڑ روپۍ لګي کور ته راشي ستا کور ته ډکېږي چې راشي یاره زه چې کور ته لاړ شم نو زه چې کله ویده شم نو سرجي زه په یو سترګه ویده یم چې مور به راځي او ور به وهي بیا به بیمار یو او به هسپتال ته به وځم زه چې ډایرکټ د دکان نه راشم ډایرکټ خامخا زه هسپتال ته ځم سر خامخا زه هسپتال ته ځم نو بس په دې تمه یم چې مور به اوس راځي و بس کله 2 بجې راشي ور وټکوي کله 1:30 بجې راشي ور وټکوي چې یاره بیا پې درد دی ورته نیولي ورته مې غوږ نیولی سرجي بالکل ستا کشر راسې ما سوچ کو خو ډېر ګران یي که نه نو تاسو 3 وړه بیماران 3 وړو خپلو کې به خبرې کولې د دې رنځ په هکله که نه هغه به درته څه وي چې یاره جوړ به شم تاسو اوس امید ورکوم
بس مونږ وایو چې بس الله دې ورحمېږي در باندې بس ځکه چې درې واړه بیمارانو چې کله په حق رسېدل څوک وو ورسره چې کله په حق رسېده یو ځل زه ورسره هسپتال لاړم بیا زه ترې رالم بیا دا ورسره لاړو دی نه و دوکان کې و ما بوتلو نو بس بیا یو بجه وه چې رنګ یې وکړه چې وفات شو هغه وخت کې څه خبرې اترې سره کړې وې یاره د هغې نه یو 2 ورځې مخکې ورسره دلته د باغ کې فیسي وو او ورسره ناست وم ډېر خوشحاله وه بس ګپ شپ مو ولګول ستاسو ارمانونه څه یاره نه بس زمونږ ارمانونه بس بیماریانو خاورې کړل ودونه وغیره ودونه هم بس لا نه یې کړي ځکه څوک یې راکوي نه چې بیماران دي بس داسې حالت الله دی دې رحم وکړي او ستاسو خو ځای د افغانستان یې که نه او سر موږ د افغانستان افغانستان کې د کوم ځای افغانستان کې د ننګرهار یو شینوار یو سر ننګرهار د ننګرهار یو سر د افغانستان دی خپل خلک دي صاحب او د دوی خو د کار وشي ځکه چې دا وطندار د مراپاسي دا هغه ځای خلک د مراپاسي دا د دوه وطنونو خلک دي د پاکستان هم د افغانستان هم نو صاحب یا خو پکار دی چې د دواړو علاج هم وشي د دوه وطنو خلک دورونه دواړه رنځوران او په دواړو هیوادونو حق دی ودرېږئ به که نه دا نمبر د دې ملګري چلیږي او ضرور سره رابطه وکړئ مور سره دوه خبرې کوم نو بیبي څنګه یې ښه یم زویه دغسې حالات دی چې زوی مې مریضان دي ولاکه نه په ښه پیګو نه په بد پیګو دغه یو هلک دی د کور دغه واخلي د مریضانو واخلي د کور کرایه ورکړي د بجلۍ بل ورکړي نو دغه هر څه را په غاړه دی او دغه یو زوی ته هم سترګې نیولي دي او نور خواران ناروغه دي پراته دي راته نو څه شی به وکړو الله چې د الله دې ورحمېږي په ټولو مسلمانانو باندې او په خپله مریضه یم شوګر مې هم دی فشار مې هم دی ملا مې هم خوږېږي 2 بار مې اپریشن کړی دی ولاکه د دې زامنو خوږ برداشت کولی شم نو د ولاکه پوهېږو نو څه شی وکړو نو که تاسو موږ سره لږ کومک وکړئ د الله د رضا دپاره نو خدای دې درته لویه ورځ درکړي او لا دې ژوندي لره خدای دې ډېر عمر درکړي درته الله به خیر کړي بابو دا امتحان چې دی د دنیا دا لږ سات لئی دا به تېرې شي صحیح د دنیا ډېر لږ سات دی که ډېر هم سي درنه به ځي که هېڅ د سړي هم سړي ځي د دې په دې کټونو ګرځي دا ماشومانو نه داسې بیمار وو نه دا چې غټ شو دغسې شو چې واړه و ښه وو چې واړه و ښه وو چې غټ شو دغسې دغسې هینې به یې وګرځولې چې داسې لکه غوی دي چې حلال کړی دی هغې کې به زه ناسته وم نو څه به مې کړی څه شی به م کړی وی د الله رضا وه قبوله مه یا اوس وس هم نه کېږي د یو شي وس هم نه کېږي قرضونه کوه اوس ولاکه را سره څوک قرض هم کوي چې هسپتال ته یې ویسو د موټر کرا په 1.5 روپۍ یوازې او 2000 روپۍ یوازې د موټر کرا لګېږي او زمونږ وسه نشته نوره نو الله دې پرې ورحمېږي په ټولو مسلمانانو باندې نو ولاکه پوهېږم نو څه شی وکړو نه هم ښه ورځ ولیده او نه هم ښه ساعت ولیده او نه هم د چا خبره وخوړه او نه هم وڅکله د مور ارمانی که نه بچو ته ګوري او دا څومره د سیال بچي دي ناست نو نه یې واده شو نه یې کوژدن شو نه یې ارماندونه ووته ته د خپل نمبر مونږ سره لږ شریک کړه کلیواله زما نمبر دی 0332 53 55 479 یو ځل بیا وایه قربان شي 0332 53 55 479 دا زما نمبر په دې باندې څه ایزي پیسه جیس کیش وغیره په دې باندې جس کیش اکاؤنٹ شته خو ان شاء الله کوشش کوم چې ایزي پیسې هم پیدا کړم ایزي پیسه په او ایزي پیسې لیمټ په لګ زیاتی صحیح ده سر ان شاء الله خامہ دا نمبرات ورکو الله بخیر کی ښه موبایل استعماله او وای خپل نمبر ته وای خیر 0332 955 74 92 ته خپل نمبر وای 0332 92 20 393 ټول سکور نه سي سوچ فکر لکه اولا چې بس همدغه بیماري سوچونه یې بس مونږ یې نورې څه سوچ هم نشته او کده سروړل خو کور به چلیږي او کده سړی که د سره وړلو به خورو که د سره نه بس مونږ پراته یو بس ما خپلې هغه کمپلیکس دغاګانې خورو تاسو خو به د غنمو نه زیات دوایانې ختمې کړي والا چې 18 سال وشو چې بس دا دوایانو کې مونږ مبتلا یو بس خورو په دوایي زندگی روانه ده ته خو خپل میډیسن داسې لرې نه هم پېژنې چې دا زما دوایي لري نه دکاندار هغه له پته نه لګي او ما ته پته لګي ورته ما هغه دي راواله تا ته را ژوند څنګه ښکاري باچا والا بس ژوند ټول پیکه پیکه دی ستا په نظر کې ژوند څه دی
مسله چې بس مونږ وایو چې بس هسې ژوند دی مونږه د ژوند هېڅ خوند مزه نشته. یو ورځ ستړې مور چې کله تا ته ګوري چې دغه زوی مې راغی یا تا پسې درمنډ ته خو به هم ډېر تنګېږې ته خو تر څو د هسپتال لا منډې وښې کلیوال. یاره سرجي زه په دې نه تنګېږم که نه، زه په دې تنګېږم چې زه کار نه کله راشم که نه ډېر زیات ستړی یم، او چې کور ته راشم نو یا دی هسپتال کې یا زه هسپتال له بوځم واپس. او دا اختر چې کوم یو دی د اختر په پیله ورځ مې هم بوتلی، اوس په دله پرچې راغلم، پرون مې هم بوتلی او د هغې نه د اختر په پیله ورځ چې کوم دی د شپې مې بوتلی بیا مې 4 بجې راوستو. تنګېږي کله کله نو بس چې تنګ شم سرجي څه به وکړم، نو بس افسوس وکړم، بس باقي څه نه را سره داسې څوک شته چې یاره ودرېږي ما سره چې یاره ته لاړ شه خیر دی کور ته زه به ایسار شم، نه بس یوازې فایټ کوو سرجي، بس الله هغه زندګي تېری خو ګرانه وي سر ډېره. او په دې کې چې ډاکټر درته وموي چې یاره دا کس داسې دی چې دا مېلمه دی نو بیا ډېره ګرانه شي سر، ځکه چې بېګا ماته ویل چې یاره دا ته راولې که نه خو دی اوس مونږ سره وایي دا علاج نشته، تا ته مونږ څخه ایمرجنسي دغه در خبره پتا څنګه لګي چې دا مېلمه دی؟ نو بس الله تعالی سړي له طاقت ورکوي، بس خاموش پاتې شو هېڅ هم نه. موږ چې څه وینو ډېر کم خلک ویني دې ته چې ګورې او بیا زموږ په نظر یې ګورې، زموږ په سترګې ګورې صاحبه، نو موږ به ته وایي چې ژوند څه دی صاحبه، ژوند ډېر قیمتي دی او دا قسمه ازمیښت دی الله پاک په چا هم نه راولي. یو مورکې خپلو بچو ته ګوري چې د ګوتې نه وځي، ضرور سره ودرېږئ د افغانستان سره تعلق ساتي، پاکستان چې هم کم کتونکي زموږ ملګري دي، مسافر دي، یو ځای دي بل ځای دي، طاقت وس لري په دې نمبراتو سره ضرور رابطه وکړئ صاحبه. دا موږ چېرته بېللي شو، دا مور خو به مړه شي خدای دې نه کړي، او دا ورور یوازې سړی دی چې جنګ کوي. د افغانستان خلک اسم مضبوط خلک دي، خو صاحبه دې به تر څو جنګ کوي دا ستړی شو، نور ضرور سره ودرېږي.